سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د بټي کوټ بازار ته راغلی وو. دوستانو غواړو چې نن پروګرام دلته جوړ کړو. باید یادونه وکړم چې دې سفر کوم د ننګرهار بېلابېلې سیمو تاسو ته راخیستې. بېلابېلو سیمو کوم پروګرامونه جوړ کړي دي. په دې هیله چې زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ او د افغانستان مختلفو ولایتونو او د مختلفو سیمو نه خوند واخلئ او لیدنې وکړئ. زموږ سره اوسئ. نن در باندې د بټي کوټ بازار لیدنه کومه. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. یو افغانستان یوټیوب چینل. زما نوم سیف الرحمن د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تقریبا د 18 کالو را په دې خوا زموږ د نانبایي کار دی د بټي کوټ بازار کې کار کوم. زما نوم جزیور دی. دا بټي کوټ بازار دی او دغه 15 کاله کېږي دلته کاروبار کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې عبدالله دی. د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تاسو چې اوس ګورئ دا د بټي کوټ بازار دی. بازارونه خو الحمدلله څه ناڅه ښه شوي دي، روان دي. زموږ اکثره خلک په کروندۍ باندې مصروف دي. کروندۍ مشکلات زیات دي او بازار کې دا که ټول نشي کېدلی چې ټول بازار ته راشي او دلته مصروف شي، خو بیا هم څه ناڅه مصروف دي او دا بازارونه هم د ټولو کفایت نشي کولی. خو دومره ده چې سره د ستونزو بیا هم الحمدلله چې څه ناڅه ګزاره روانه ده. امید دی چې نور به هم ښه شي. او بل دا چې موږ د چارواکو هم دا غوښتنه ده چې څه ناڅه د بازارونو او د خلکو کاروبار ته یو څه پاملرنه وکړي او خلک سره مرسته وکړي تر څو په خپلو خپو ودرېږي. او زما دا شخصي دا رایه ده چې هر سړی خپل باید ځان په خپله هڅه وکړي چې په خپلو خپو ودرېږي. شخصي کار یو داسې کار دی چې سړی ځینې وایي که نه شخصي کار بادشاهي ده، نو هم ټولنه په خپو ودرېږي. کله چې ټولنه په خپو ودرېږي که دولت یو که نور ارګانونه په خپله خپو ودرېدلی شي، ځکه د دوی نه هغوی ته عواید لاسته راځي او څومره ګټې چې دي دوی نه لاسته راځي. خو کله که یو ټولنه او دغه په خپو ولاړه نه وي نو هېڅکله نه دولت په خپو ودرېدلی شي او نه خلک هوسا کېدلی شي. خو که په کلي کې یا په یو ښار کې نسبتا نیمیا نه زیات خلک په خپو ولاړ وي، دا نور په خپله په خپو ودرېدلی شي، ځکه دوی مو سره په کار کېږي.
یو افغانستان یوټیوب چینل. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.